هېواد څخه د ولسمشر غني وتل او غبرګونونه. ولسمشر غني د محیب او فضلي په ګډون خپل نږدې کسانو سره یو ځای نن له هېواد څخه لاړل. تازه خبر دا دی چې افغانستان کې د چارو پر مخ وړلو لپاره د همغږۍ شورا رامنځته شوه. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې هېواد څخه ولسمشر غني له وتلو وروسته د چارو پر مخ وړلو لپاره د همغږۍ شورا جوړه شوې ده. د نوموړي په خبره په دې شورا کې عبدالله حامد کرزی او ګلبدین حکمتیار شامل دي او تر څو چې واک رسما طالبانو ته سپارل کیږي نو دوی به د یادې شورا مشري کوي. اوس راځو غبرګونونو ته. عبدالله ومنله چې ولسمشر غني له هېواده بهر تللی دی. هغه په یوه ویډیویي پیغام کې اشرف غني ته د پخواني ولسمشر خطاب کړی او ویلی ده چې هېواد او خلک یې داسې حال کې پرېښود او خپله لاړ، خدای به ورسره حساب کوي. دفاع وزیر بسم الله محمدي ویلي زموږ لاسونه یې شاته وتړل او وطن یې خرڅ کړ، لعنت په غني او ملګرو یې. محب الله سحاق لیکلي زما په اند ښاغلي اشرف غني دا یو بل خیانت ترسره کړ، خو تر اخره باید پاتې شوی و چې په سوله ییز ډول یې واک په خپلو لاسو ځایناستي مشر ته سپارلی وای چې سخته راغله په منډه شو، ملت یې همداسې پرېښود. له ښاغلي حامد کرزي دې زده کړي وای او د هغه په څیر دې په هېواد کې پاتې وای. د ډاکټر نجیب الله احمدزي په وخت کې چې اشرف غني د هغه حکومت سلاکار و همداسې تښتېدلی و او ډاکټر نجیب یې په میدان پرېښودلی و. یو بل هېوادوال لیکلي هېواد نه د ولسمشر په سلامتۍ وتل ډېر ښه خبر دی. موږ یې د ځینو کړنو مخالف وو، خو دا هېڅکله په دې معنا نشي کېدی چې هغه ته په ضرر رسېدو دې خوښ واوسو. پنجابیانو تل غوښتل چې ولسمشر دې ژوندی له هېواد څخه ونه وځي او همدلته باید قتل شي، خو د پنجابیانو دغه ارمان پوره نه شو او پاچا سلامت له هېواده بهر شو. عاطف مشعل لیکلي که ولسمشر غني په داسې حالت کې له هېواده وتلی وي دا ملي خیانت ده. که حالت یې نشو مدیریت کوی نو دا یو نیم کال یې د سولې پروسه ولې تخریب کړه او دا چې غله هواریون یې هم له ځان سره بیولي دا د ولس په حق کې لویه جفا ده. د کابل میلیونونه ښاریان په داسې بد حالت کې پرېښودل به د کوم رښتیني زعیم فکر ومني. زبیر پاسون لیکلي منم د ګرانه مشره، لومړی کس زه وم چې په خپلو پیسو مې 2014 زیږدیز کال کې ټول ټاکنو کې بې له کوم مطلبه کمپاین درته وکړ او تر مرګه به دې بیا هم ملاتړ کوم. ګرانه مشره، دښمن نه غوښتل چې داسې سوله ییز ډول د واک وسپارل شي. ژوند دې غواړم افغانان به ستا دا لویه قرباني هیره نه کړي او ته په رښتیا یو ملي اتل یې. قدرمنو لیدونکو، په دې هکله ستاسې غبرګون څه دی؟ له موږ سره یې کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.